د افغان او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ تازه د نښتې دوام. یا د انګلیسي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستاني عسکرو او طالب سرتېرو ترمنځ پر پوله نښته کېږي. په ورته وخت کې د کرم ایجنسۍ یو شمېر قومي مشرانو د وضعیت د عادي کولو لپاره هم هڅې کړې دي. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د راپورونو له مخې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکو هم مرستې کوله. اسلام آباد پر کابل تور پورې کوي چې د پاکستاني طالبانو غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. داسې ادعاوې چې افغان طالبانو تل رد کړي دي. د یو بل خبر له مخې د یکشنبې په ورځ د کرمي ایجنسۍ په مرغان سیمه کې پر پوله د پاکستاني پولیسو ځواکونو یو سرتېری ووژل شو او 3 نور ټپیان شوي دي. په دغه سیمه کې د پولیسو سرچینو ویلي دي چې وسلوالو کسانو د پاکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې چیک پواینټ برید کړی او تر برید وروسته له سیمې په تېښته بریالي شوی دی. ریپورټونه وایي چې د وژل شوي پاکستاني عسکر جسد او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. افغان طالبانو تر اوسه پورې د دغه نښتو او تلفاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په عین وخت کې په افغانستان کې ټولنیوز ته په خوست ولایت کې یوې ځایي سرچینې ویلي دي چې نن غرمه مهال په خوست ولایت کې پر پوله د افغان طالب سرتېرو او پاکستاني عسکرو ترمنځ تازه نښته شوې ده. ټولنیوز لیکلي دي چې نن ماسپښین مهال 1 بجه د افغان پولیسو ځواکونو او پاکستاني لوري ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پر ډیورن فرضي کرښه یو ځل بیا نښته پیل شوه. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.